السلام علیکم د لمر ونز چینل خوږو درنو لیدونکو هیله مند یم چې روغ جوړ به یاست. دغه د زه نیازالله مبارز یو ځل بیا د نوي ویډیو سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږم. د نن ورځې ویډیو د باره کې دا چې څنګه کولی شو هغه ملګري چې زموږ د فیسبوک پروفایل ډېر چک کړی اوس یو راځي موږ پروفایل چک کوي ټاپ 10 نفره به دلته تاسو ته ګورم چې څنګه ښودل کېږي. البته ټول ملګري تاسو کتلی شئ چې هغه ملګری چې مثلا فیسبوک ته راځي تاسو پروفایل چک کوي هغه څنګه معلومیږي. نو تر مخه راځو اول د کروم براوزر خلاص زه دلته ورکوم facebook.com/نیازالله.مبارز. دغه د زه خپل پروفایل ته به اوس ننوځم. دغه د زه خپل فیسبوک ته دننه شوم. نیټ لږ کمزوری ده ملګرو، نو منتظر به شو چې تر څو صفحه مکمل خلاصه کړي. ښه دلته راځو مخکې د دا صفحه خلاصه کړي خپل پروفایل ته ځو. زه دلته نیازالله باندې کلیک کوم تر څو پروفایل ته لاړ شي. نیټ ضعیفه ده تر څو پروفایل مکمل ډول خلاص کړي. ښه دا د خلاصې که سمه ده. لا تر اوسه چې کوم څه د موږ په کار دی هغه یې نه ده ښودلی. منتظر کېږو تر څو مکمل شکل باندې دا پروفایل خلاص کړي. ښه خلاص شو. اوس راځم ګورئ تاسو دغه خالیګاه چې دلته د پروفایل بغله کې ده دا خړ رنګ باندې دلته به رایټ کلیک کوئ، یعنې د ښي طرف کلیک به ووهئ. ښي طرف کلیک هم چې ووهئ راځو لاندې دلته ویو پیج سورس دغه باندې کلیک کوئ. تاسو ته یو بله نوې صفحه خلاصوئ. منتظر کېږو تر څو نوې صفحه خلاصه کړي. ښه دا صفحه یې خلاصه کړه. اوس کنټرول اف وهو، کنټرول پلس اف، کنټرول به د اف سره ووهئ. تاسو ته دلته یو شارکټ نوټ درکوي، ته هغې کې شارکټ وهئ تر څو تاسو ته هغه لیست راوړي. دلته زه اوس نوشته کوم. ښه راځم دلته اوس کله چې دا واسکه دلته نوشته کوم انیشیل انیټیال یا انیشیال خیر سپیلې په دواړو کېږي. انیشیل چټ فرینډس البته ایس به ورکوي لیست انټر به ووهئ. چې کله موږ انټر کړو ګورئ دلته لاندې مکمل لیست موږ ته راکوي. دغه کوم لیست چې وینئ دلته دا مکمل د هغه چا لیست ده چې موږ پروفایل چک کوي او دغې اولې شمېرې نه مثلا دغه سر نه چې کوم شروع شوی دا اول نفر د هغه نفر ده چې زموږ پروفایل ډېر چک کړی، ورپسې دا دویم دریم څلورم داسې د ټول ترتیب کېږي. ښه نو راځم اول پروفایل زه خپل چې کوم چې ده البته کوم ملګری به وي چې د موږ ما پروفایل ډېر چک کړی ده. کنټرول سی وهم دغه کوډ نمبر زه ځان لپاره کاپي کوم. هیله مند یم چې عبدالصمد مبارز به وي ځکه چې همیشه هغه زما پروفایل ګوري، خو خیر بیا هم ګورم توکل په خدای. راځو هغه چې هلته کنټرول سی ووهه راځو اوس د بل مثلا بلې صفحې ته یا په بله صفحه کې خو موږ تیار مخکینۍ صفحې ته راځو هغې کې چې پروفایل و دلته مثلا نوشته د facebook.com/نیازالله مبارز زما پروفایل و دا لرې کوم په همدې کې چې کوم کنټرول وي وهم پیسټ کوم یې انټر ووهئ. چې انټر یې کوم ګوره چې عبدالصمد مبارز خوشبختانه چې راغی ما ویلې چې دی به اعتراض شي ځکه چې دی پروفایل زما ډېر چک کوي. راځم دویم نفر ګورم. دویم نفر لکه دغه شمیره د صحیح ده
کنټرول سی وهم، دلته راځم بیرته بیا همدې پروفایل کې د سلاش پورې به تاسو دا انتخاب کړئ، کنټرول وي کوئ، انټر. دویم نفر به څوک وي؟ مسعود سحاک. مسعود سحاک ورور ده چې ده چک کړې ده. راځم مثلا دریم نفر چې دا څوک ده، کنټرول سی، په دې بله صفحه کې به تر سلش پورې انتخاب کړئ، کنټرول وي، انټر کوم. دا څوک ده؟ انټر. بنیامین کریمي. بنیامین کریمي ورور ده. او دلته راځم پنځمه شمېره تقریبا، شمېرې دلته ترتیب نه لري خو پنځم نفر دا لیست ده، 01 سیستم ده دا. نو راځم لاندې دلته وهم چې دا د پسې بعدي پنځم نفر څوک ده؟ انټر. سجاد الله یوسفي، ډاکټر صاحب سجاد الله ده. او آخري نفر چې کوم دا نو چې هر څونه مثلا فکر وکړئ دلته یو بل راخلم د هغې ځای نه، صحیح ده، مثلث مې راواسته، کنټرول سی. دلته راځم وهم دلته دې ځای کې پیسټ، کنټرول وي، انټر. لطیف الله افغان نماینده صاحب ده مونږ. نو دغه رقم باندې تاسو کولی شئ چې هغه ملګري چې تاسو پروفایل یې چک کړی اوسي، تاسو پروفایل ته راغلي اوسي، معلوم یې کوئ. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې اوسي د دوستانو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي او مستفید شي ترې. نو زمونږ د چینل که چېرته تاسو نه وي سبسکرایب کړی، د مونږ چینل سبسکرایب کړئ، د فیسبوک صفحه مو لایک او کمنټ شیر دا